د اختر په مانځه کې د رسول الله طریقه دا وه، په صحیح حدیث کې راځي، په اول تکبیر کې به اول الله اکبر به چې وه، نو وزل به پسې وروسته بیا الله اکبر وه، بیا به قرأت شروع، دویم ځل به چې راپاڅېدو بیا به پنځه ځل الله اکبر وه او بیا به قرأت شروع کړو. دا په صحیح حدیث کې راغلی. خو په دې کې را لاس چوتول، په دې تکبیرونو کې را لاس چوتول، دا د محمد رسول الله طریقه نه ده. محمد رسول الله به په دې تکبیرونو کې لاس نه چوتول. ځینې خلک داسې وي د الله د خپل دین د پوهې نه محرومه کړي دا ځینې خلک چې کوم ځای کې په صحیح حدیثو کې رپولیدین راغلي دي، د رسول الله طریقه ده په کوم ځای کې چې په صحیح حدیثو کې داسې راغلي چې امام المرسلین محمد رسول الله به چې کله اول الله اکبر وان هم رپولیدین به کول، چې کله به رکوع راتو هم الله اکبر بیا به هم رپولیدین کول، چې کله به د رکوع نه پورته کېدو بیا به هم کول. هغه صحیح حدیث کې چې راغلي هغه په ژوند کې نه راولي، په هغې پسې ټوقې کوي، وایي چې دا خو به د صحابو سره نعوذ بالله بوتانو، کله وایي مچان دا خلک پاڅوي، کله وایي په مانځه کې اشارې کوي. په مانځه کې چې په صحیح حدیث کې د محمد رسول الله نه په کوم ځای کې راغلي په هغې پسې ټوقې کوه، او چې په کوم ځای کې نه راغلي هغې له زور ورکړه. د دې د وجې نه موږ دې ته سنت نه وایو. سنت هغې څه ته وایي چې د چا نه ثابت وي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. خو د دې سره سره داسې وایو که یو څوک یې وکړي ناروا ورته نه وایو، خو داسې ورته وایو چې دا په صحیح حدیثو کې نشته، داسې خبره ورته کوو. بیا د نبی علیه السلام طریقه دا وه چې کله وې سورت لوستو، د نبی علیه السلام دا طریقه وه چې په اختر او د جمعې په مانځه کې به په اول رکعت کې سورت اعلی لوستو او په دویم رکعت کې به د رسول الله طریقه دا وه چې سورت غاشیه یا هل اتاک حدیث الغاشیه لوسته. کله کله به داسې وشوله چې د اختر ورځ به او د جمعې ورځ به راله، په یوه ورځ باندې به اختر شو، د الله نبي به کله کله په دواړو منځونو کې دقه دواړو صورتونه په یو ځل باندې ولوستل. د نبی علیه السلام د طریقې خیال په هر څه کې کول پکاري. بیا دام یاد ساتل غواړي چې کله د اختر مونځ سر ته ورسېږي، د اختر د مانځه نه وروسته، د خطبې د مانځه نه وروسته، د دې نه وروسته دعا په داسې طریقه چې دا خلک یې کوي، دا د محمد رسول الله طریقه نه ده. دعا شته دی. خطیب صاحب چې کله خطبه وایي، د خطبې په دوران کې دعا شته دی، خو دا هیئت جوړول چې دا خلک لاسونه پورته کړي او ټول په شریکه باندې، دا د ټولو خاص کر احنافو علماو دې ته بدعت ویلي دي. په یو ځای کې یو جاهل او ناپوهه لګی ویل خلک دې وروسته دعا ته بدعت وایي، ویل د دې خطبې نه به مخکې ویل دا دعا وکړو. مخکې خو خود بدعت دی، وروسته هم بدعت دی، مخکې هم بدعت دی. د نبي علیه الصلاة والسلام نه چې په کوم ځای کې دعا نقلي دعا کول غواړي، چې په کوم ځای کې نه نقل هغه ځای کې نه کول پکاري. آخره خبره انشاءالله سبا به سار انشاءالله ختم کو. الله دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. الله دې زموږ دا روژې په خپل دربار کې قبول او منظوري کړي. زمونږ نه که په دې روژو کې څه کمی شوی، زمونږ رب دې موږ ته هغه ګناهونه هغه غلطیانې زمونږ معاف کړي. زمونږ د دې ټولې میاشتې چې کوم اعمال دي الله رب العالمین دې د خپلې رضا دپاره ذریعه وګرځوي. که زمونږ نه په دې میاشت کې الله ستا د دین په باب کې هر یو کمی شوی، موږ ربه تا ته سوال کوو روژه ده یا الله، موږ کمزور یو، زمونږ ربه زمونږ غلطیانې معاف کړه یا الله. د دې قرآن او د حدیث د دې ټکه ټوکه محنت په وجه باندې الله زمونږ د خپل عمل په خپل دربار کې قبول او منظور کړه یا الله. موږ تا ته سوال کوو یا الله، څومره طلبا څومره ملګري چې د دې قرآن د درس لپاره حاضر شوي، الله د دوی په ژوند کې برکت واچوي یا الله، د دوی په علمونو کې برکت واچوي یا الله، د دې قرآن او د حدیث په وجه باندې یا الله په دې ملک او په ټوله دنیا کې د مسلمانانو امن راولي یا الله. دا ټول مسلمانان په دنیا کې چې د هر ظالم په قبضه کې دي او هر ظالم سره ظلم کوي یا الله، د ظلمونو نه اخلاص کوي یا الله، د دې مسلمانانو په منځ کې یا الله اتفاق او اتحاد راولا. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.